خلک وایي چې موږ امریکا ماته کړې ده. چېرته دې ماته کړې ده؟ حقیقت نه زه خبر یم، ځکه زه په عمق کې یم. د پاکستان او طالبانو په اړه د خوشحال سادات مهمې خبرې چې هر افغان یې باید واوري. چې طالب هوایي اوس مجبوره دی په دوه تیږو دوه ډبرو منځ کې دی، مجبوره دی یو څه وکړي. هوایي ځواک ته ضرورت نه لري چې ورشي عملیات پرې وکړي پاکستان په مقابل کې. نو 20 کاله دی د امریکا او د ناټو دی چې دا کوي چې موږ اول دا چې زه حقایقو نه زه خبر یم، خلک شاید خندا وکړي. زما په یاد دی چې په اچین کې چې داعش کله جنګ و، اچین کې 3 قواو عملیات وکړو. اول موږ هوایي پاس امریکایان، اخوانه طالبان را روان وو. دغه پیر آغا مزمل، داود مزمل چې والي و، سعد مولوي، دی موږ لیدلي وو. موږ غوښتل چې په ضربه اجرا کړو امریکایانو. زه ګوښه کړم خیر دا زموږ کسان دي، دې سره غرض مه کوه ویل چې دا د شانه طالب بندوي. بیا داعشیان تسلیم شول. میاخیل صاحب، شاه محمود میاخیل والي، دا ټول کورنۍ داعشیان دا کسان ټول تسلیم شول. بیا ما پوښتنه وکړه یو کس نه سپینګیر نه مل دا څنګه دا ټول تسلیم شول؟ په دې کې څو اتباع او خارجي اتباع هم پکې وي. ویل دوړه ورباندې بارشه، دوړه د شینواري دوړه وړو ته وایي، دا وړه نه دي د ډوډۍ چې پخېږي. ویل دوړه ورباندې بنده شوه ځکه تسلیم شول. خو طالبانو خو پرې رحم نه کوو. داود مزمل او پیر آغا د شانه پسې راغلل، د ازرې د خوانه راغلل، ښځه او نارې ورته د منځه وړل. هغې ژر تسلیم شول، دولت ته تسلیم شول. ویل طالب نه دولت ښه دی ځکه چې دولت خو حداقل ډوډۍ ورته شی ورکوي. نو دی زه د حقایقو نه چې زه خبر یم، خلک وایي چې موږ امریکا ماته کړې ده. چېرته دې ماته کړې ده؟ حقیقت نه زه خبر یم، ځکه زه په عمق کې یم. خو په هر صورت دا به هم پرېږدو، خبره به بل شي ته نه وړو. ولې اوس دی مجبور دی چې یو څه وکړي. که دا عمل ونه کړي نو خپل جنګیالي هم ورباندې شک کوي چې یا رښتیا هم چې موږ باندې حمله شوې ده، تیری په موږ شوی دی، موږ باید اقدام وکړو. که عمل ونه کړي نو دی سترګې پټې کړي، خو بیا دا ورته لویه بې غیرتي ده. نو تقریبا داسې یو ستونزې سره مخامخ دي. په دې څو میاشتو کې زه چې په دې باور یم چې پاکستاني مشرانو راغلي وو افغانانو د فعلي حکومت طالبانو ته ویلي چې موږ بل اپشن نه لرو. 3 اپشن دي. یو دا چې تاسو یې کنټرول کړئ، طالبان، تحریک طالبان د پاکستان، داعش او بلوچان. دویم دا چې مذاکرې ته کینو. او دریم دا چې موږ خپل اقدام وکړو چې اول او دویم نتیجه ورنه کړو نو پاکستان مجبور شو چې خپل حمله وکړه. او دا حمله هم طبیعي ده چې د افغانستان په خاورې باندې یو تعرض دی. نو داسې باید نه وی شوی. د شپې حمله کړې ده، F-16 طیارې استفاده کړي ځکه چې دا نورې طیارې دا ظرفیت نه لري چې د شپې دقیق بمبارد وکړي. خو درسته ده چې ملکي کسان ډېر پکې وژل شوي دي. بله موضوع داخلي موضوع ده، او د طالبانو داخلي موضوع کې زه د دې بحث نه کوم چې طالب څه رقم دولتداري کوي، که د نجونو مکاتب دي، حقوق دي، اقتصادي ستونزې دي، دا نورې. په دې باندې ټول دوستان او همکاران ټول بحثونه ډېر کړي دي. ولې زه په ظرفیتونو، نظامي ظرفیتونو باندې خبرې کوم. اول دا چې طالب خو په 10 کالو کې بل غیر د زیړې بوشکې نه بل څه نه درلودل، کوم حمله به یې کوله. ولې مؤثره وو، یعنې موږ جنګ کې لیدلي دي د مؤثر لاسته راوړنې په همدې لږ او کمې امکاناتو سره درلودل. هوایي قواو خو امریکایانو ورکړې وي او امریکایانو بیرته ازبکستان ته ویوړلې، اوس یې اوکراین ته ورکړي. زه خبر یم اوس زمونږ تیارې ورکړې اوکراین ته، د ازبکستان نه انتقال کړي ترمیز نه. جالبه یو قصه به وکړم تاسو ته. بدبختي دا وه، بعض دوستانو ویل چې افغانستان کې ستونزې وې یا دولت کې، جمهوریت کې. زه هغې وخت کې ډېر کشر قماندان وم د قطاعاتو، مجلس کې ناست د امریکا دفاع وزیر وم، رئیس جمهور هغې وخت کارزی صاحب و، د وزیر دفاع نوم به نه یادوم. نو خبره په دې وه چې ویل موږ تاسو ته هوایي قواو جوړوو. نو ویل اول کې به تاسو ته هغه طیارې T-6 ورته ویلې. T-6 مستنګ وړې راکټونه لري، پروانه لري لکه دویم جنګ جهاني غوندې. ویل هدف دا ده چې تاسو ته هغه تشکیل و ساختار جوړ کړو، پیلوټان هم ټریننګو ته ورکړو، بیا کېدای شي 1 کال 2 کاله پس ته د F-16 دا نورې جنګي طیارې درکړو. نو هغه وزیر د دفاع خدای دې لري نو څه وایي سړی، هغه نو بس نه په مکتب یې ویلی که نه یې ویلی، 2 پښې په یو موزې کې نایستې وي چې دا موږ ته F-35 راکړه، F-35 راکړه. F-35 غیر د امریکا او اوس برطانیې ته او اسرائیل ته ورکړي، نور څوک نه لري. د هغې ویل چې دا یو F-35 ته نه د یوې طیارې مینټننس ټول افغانستان وجود مصرف دی.
تاسو F35 څه کې اول په وړو شیانو بلد شي به خبره نه کرزي صاحب هم دا خبره بند نه پاکستان F15 لري موږ ته F35 راکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.